السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دوستانو امید لرم چې ټول به ښه یا خوشحاله وئ او الله تعالی دې تاسو همیشه خوشحاله ساتي. دوستانو پرون مونږه ایمان مجمل او ایمان مفصل ویلی وو. نن به انشاءالله د جنازې د منځه نیت به درته وایم، د جنازې درود شریف او کومه دعا چې مونږ وایو هغه به وایم، او کومه چې د نابالغ هلک دپاره بیا ویلی کېږي هغه دعا، او د نابالغې جنۍ دپاره کومه دعا چې ویلی کېږي هغه. نو کوشش وکړئ چې تاسو زوت کوئ او ویډیو خپل نور مسلمانانو ته هم شیر کړئ چې هغوی ته هم فایده واخلي او خپلو ماشومانو ته هم وښایئ. د جنازې د منځه نیت به موږ اول څنګه ویو؟ دا د جنازې منځه نیت: نویت ان اؤدي لله تعالى 4 تكبيرات صلاة الجنازة، الثناء لله تعالى والصلاة للرسول والدعاء لهذا الميت. اقتديت بهذا الإمام متوجها إلى جهة الكعبة الشريفة. یو ځل بیا وایم د جنازې د منځه نیت: نويت أن أؤدي لله تعالى 4 تكبيرات صلاة الجنازة، الثناء لله تعالى والصلاة للرسول والدعاء لهذا الميت. اقتديت بهذا الإمام متوجها إلى جهة الكعبة الشريفة. واستكبير بیا مولا وای تکبیر، نو موږ به هم تکبیر وایو چې الله اکبر. بیا به ثنا دا وایو: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك وجل ثناؤك ولا إله غيرك. اینی دغسې به وایو. یو پیر بیا وایم: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك وجل ثناؤك ولا إله غيرك. بیا تکبیر الله اکبر. بیا درود شریف به وایو. که چېرې چا دا درود شریف نه ورځي نو د منځه درود شریف ویل چې دي دا هم جایز دي. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت وسلمت وباركت ورحمت وترحمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت وسلمت وباركت ورحمت وترحمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. درود شریف نه پس بیا مون وایو چې الله اکبر. بیا دعا دادا: اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. اوس چې د نابالغ هلک وفات دي د هغه دپاره به بیا موږ دا دعا وایو: اللهم اجعله لنا فرطا واجعله لنا أجرا وذخرا واجعله لنا شافعا ومشفعا. اللهم اجعله لنا فرطا واجعله لنا أجرا وذخرا واجعله لنا شافعا ومشفعا.
اوس چې نابالغه جنۍ وفات شوې وي د هغې دپاره به موږ بیا دا دعا وایو اللهم اجعلها لنا فرطا واجعلها لنا أجرا وذخرا واجعلها لنا شافعة ومشفعة. اللهم اجعلها لنا فرطا واجعلها لنا أجرا وذخرا واجعلها لنا شافعة ومشفعة. بیا تکبیر دی الله اکبر، بیا سلام وګرځو السلام علیکم ورحمت الله. نو دوستانو دا و نن د جنازې د منځه نیت درود شریف او دعاګانې. نو امید دی چې تاسو به پوه شوی او ویډیو خپل دوستان سره ډېر شیر کړئ چې هغوی ته هم فایده واخلي. مال راکړئ اجازت والسلام.